چای وزه وشم ها شودې هم دا دې راته پرتې دي چای خوا دې پخېږي وزه او توی تیار یې کړه الحمدلله خوندورې شودې وې دومره زیات خوند یې کړی چې څه درته ووایم ګولی دې څه په وکړل دا غواوې دی خوارکۍ ګوټ شوی دي په پښه باندې دا ګورې پر دا ځای ولو تاسو په وکې چې دې پکې کې چې خو نه سواله یار چیش کوي چې راړه یار چې راړه چې پکې کا یار چې پکې کا الله مینا ته څنګه څنګه مو په خیر شکر دې خپل ګولا هغه دې ګولا راسه یاره چیرې ګل چې دې زموږ یار دی مستانه ګل دې خدای راولي جوړ پخی سلامت را ملامت څنګه ښه یې ناجوړه خو به نه یخ به دې نه کېږي یخ دی څو پسونه لرې ته راځه دا پسونه خو راښکاره کړه دا اوس خرڅوئ که څه چمپه کوئ دا پسونه واده له مې څو دانې درولي واده لس دانې څه وایې واده چې دی د واده لپاره لس دانې پسونه درولي دي ګل وایي کم کم پسونه دي ګله ها حلالوي یې څوک ښه ست بیا راته کې که ښه ګل وایي ست بیا په واده کې درته کوم پسونه کم پسونه دي نومونه یې چیش دي لاس واوړه کم کم پسه دي د دا پسه نوم چیش دی غټ ماش غټ ماش بل بل بس دغه پسونه حلالوئ ګرده لس دانې حلالوئ نور مې دلې چیش چیش ساتلی دی اته کوڅ مو غټ مو غوند هغه دی بل بس هغه نور شان چیش دی هغه راښکاره کړه ته درځه ولې خو چرګان دي موږکان دي دا شان دا اوس ته ساتې ده دی ښه دا ګرده ستا خپل دی خرڅوې ها که نه خرڅوې دا دی دا شان ګرده ګل ساتلی دی ګل چې بیا دی د حاجي یار دی غټ یار یې که کوچنی ښه غټ یار یې دی ښه ده ماشاءالله جبه خوند لاړ دا نو د کلي ژوند دی د کلي ژوند بیا جلا خوند کوي ګله هغه دغه اوبه را روانې دي واه خماري خماري سګرېټ څکوه یو کشمش دود ماته نه راکړې یا زه نه څکوم د دا سره زما نه لګېږي ښه نو تا دې څو تاوان یې وکړي دا خلکو بازار ولاړو دا پسونه شو اخیست څو دانې پسونه دې واخیست لس دانې ده واجب کړ څه وایې رښتیا څو پښیانې مې راوستلې وریدې پښیانې دې ورو دی ای څه وایې ګله یا ته رښتیا مه وایه وریدې ګل واجي تاوان کړی دی امین وایي د پسو برزګیانې پښیانې راوستلې دي دا تاوان به اوس څوک ورپوره کوي زه ښه ګل ګه سره ګل چې دی د تاواني سړی دی دا تاوانو په کیسه کې نه دی اوه ګله کیسه کې نه زه تا څو څو روپۍ تاوانونه کړي دي 500 بل بس بل تاوان نه دی کړی دا سګرېټ په څو دی 50 روپۍ یو دانه دا راورس که دا ماړه خلک څکوي که مسکینان ماړه ښه مسکین ګل وایه دا سګرېټ چې دي دا ماړه خلک څکوي د مسکینانو کار نه دی وادادار یوه کار نه دی د چا او چا کار دی دا هېچا نه دی کار دا خالي موټ سړی څکوی ښه ډېر بد خماري ګل اوس پاڼې راوړي ګل په ژوند کې د ټولو غټ تاوان د چیش ته کړی دی څو تاوان دې کړی دی څو تاوان دې کې وکړي 50,000 روپۍ په پسو کې ګل وایي ما تاوان کړی دی نو دغه دی ښایسته د وړونو کاروبار څه په اوس هغو خو هم ډېر تاوان وکړي غیلکه وروره ولې نو پوړولې دله راځي څه درته وایي پیسې راکړه څه وایه بیا ته څه ورته وایې
ګولا دې ګیټ ورته کړي خلاص پاڼې ولا راوړ ای کور دی دلې دلې کو نو راسه دارو دراس مالک چیر مالک چیر دی ده ته لیک بیټ ورک اسلام کړه پاڼې د تا ورک نو چناکم را هیڅ نه که بیا درته چشکي چای ور نه ته راسه ټوله را دا نو چې بیا د مالک ډېرې ده دلې تېر واره ما ویلا کې جوړ کړی ول دا غواوې دی خوراکی ګوټ سوی دي په پښه باندې دا ګوري دا اوس دا رقسم کشنې سخوندران دي بس غټوي سخوندر هم دي سخوندران هم دي ماشاءالله د مخه نو دلې ډېرې غواوې ولاړې ولې بس د ګرانیو د دا شان له وجې هغه یې ختم کړلې اوس یې بس دا کشنې شان درولې دي دا ګور ماشاءالله دا نو بیا غټ سیسه بیا خرڅوي غواوې مې یوه دانه ولاړه ده نورې غواوې ختم کړلې دا یوه غوا ده نورې ګردې ختم کړي بس کشنې ګوړګیانو دا بله پاڼې کمه دي پاڼې ورکړه نه ای اوس غوا ته ټپور جوړه دا ځوان دا دی لګیا دی ټپور جوړوي ماشاءالله یې څومره ډېر چرګان دي ګوله دا چرګانو کار به دې شروع کوي سپی هم دې ور وی چرګانو کار به دې شروع کوي چرګانو کار کوې ولې ګټه نشته کې ښه دا د مالک د ډېرې چرګان دي تېر واره دلې ما ویلاګ هم جوړ کړی هغه سپی ما هغه سپی به در ښکاره کړم د کشنۍ دی خو ډېر خطرناکه سپی معلومیږي څنګه څو ګوله پاڼې درکړې چینکم ورک آیا چینکل دا ګیس هم غواړي لرګو یې پوخ کړ راسه ویسه نو ګل دا د داسې کارونه کوي محنتي سړی دی او ګوله تنخواه درکوي څو 500 د کاله د یوه کاله 500 روپیه تنخواه ده راځه نه ګل مستانه ته مستانه ته غټ مستانه یې که بابوی هغه ښه دی وایي زه غټ مستانه یم چرګان خو هم دا دي ګرده په ده راپسې دي چرګان ګرده په تا پسې دي او دا رالم پاڼې در تیزې کوم پاڼې در تیزې کوم ګوله دا کومې چای پخه شیدو چای پخه دا چیرې زده کړې ده ډېر سیال سړی ګل شه ولې چې موږ سره نه یو لکه زموږ ساعت در تېرېږي چای اوس زه وڅښم دا دی ګل دا دی چای پخوي دا دی ګل لګیا دی او امین دا د لوټه راډکه کله وایي دا شیدې ته وڅښه ومې شیدې خو ته څښی امینه ته چای څښې ومې شیدې یا زه پخې شم اسلام ټایم خالي ومې شه خوند چشکه ستا نوم چیست دلاور ستا ده چش میرزا ستا ده جمشید تی چشکه اوبه وړئ هغه دې ډېرې راځي ښه اوس دوی زه خرچه ورکوم اوس دوی ګرې شاوخوا کار کړي پوچې ټولې کړي ښه دوی بیا دا کار کوي
دا دی په چا کور لګي دیم دا د ناستي برما دا د چالو دا خواته بیا وروره ما باندې دا نور خلک راغلي دي اوبه وړي شودیم دا د راته پرتې دي چې خوا دې پخېږي او ګله ایسیب چیرو چا در کور لګي وېسي دغه شاشه انور په لواړه شودې واره وشنه ورستي خپل کار ته ولرید کنه بیا زما ورور راځي تی بم وایس په زله ته څنګه دا ومې شودې شه دا به زه تی شی چامینه بشتي به طاقتوري د پخې زیات دا چا غټن جوال وشله تا خسر نور خون کړو یعنی وسم ته ودی دغه نه دي کړ ډیر ښه خوند کوي مجي کرامت شي اما شمیز کنه غوا بیرو ده شه اوس خو بیده دی دې باستان دې چته ده د دا ورور دی هغه هم شودې شی چې مې اوس بیده دی دلیا ورته ورته شاشه وزا ورته تیار کړ الحمدلله خوندورې شودې دومره زیات خوند یې کړی چې څه درته ووایم دا د ناستې چیم دا د پر پخېدو دي ګل دا د په ټینشن کې دی ګل ولې پریشانه دی امینه ګل د حاجي په انتظار د حاجي په انتظار دی خو حاجي مشکله ده چې ورله راشي حاجي د واده په تیاریانو لګیا دی ګوله یې دې څه په وکړل ګوله ولې دا د ګل کارونه دي چې ته ناشي چې توی کړي وای غږ نه کوي چې دا دې پخې سره هغه مراجعه ته ولا راس چې خدا دې تیارې سولې پخې سولې دا ګل پخ کړی دی دا ګل په لاس کې نو ډېر چشتي ګل ستا په لاس پرته تی پیدا کړ ها تینو دې چیرې وړ اوار میکه ګل سیدی نن یا چې ګرد سره واړو ینه کور سره واړو نش ول دی ولې نن دی کمزوري ولا ولې خپټه و دا اجنست سیاجی راشي بس بیا نو دی ډیر ډرامې کیاوه اجی نستانه وز دا دی چي کوو دا دی کتیله خورال څنګه شي هر دی غوال وس بیا پسنه ساتي ها ولې شاباش زنده خلاص تړې مسي تاسو مولوی صاحب کله چي مولوی صاحب راسه چي وکړه راس آیا کتی ده نو دا وخت وا موږ لاټ کلو وبو خدای دې د وسه دومره ډیرې کې ولاړې ها د دې مخلب راښومې په خبرس ما ټیک ساید د ماماګانو دغه کړي وبه به خې ډیرې کې ولاړې دي کتی لاټ کړ شوس دا وس پسونه بس ګرده کیلا دی پسونه خوري کتی ختم سوی ده بس وس دا پسونه کې لګیا دي دا نو خدای بس ودی ته موقع ورکړه د دې ریسک په دازګي کې داجی چړاوس دا ګوریا سنه ماګه خاص شان زیو خوري بیخي ډیر وبه کې ولاړې دي دا سیرته دا شمله مرچو دا شان یې کرل سوي دي وس نو یخ رالی د یخ له وجې بس د کیتیانې خلک بس ټوله ختم کوي ولې چې بیا فصل شی نه کوي نو دا کیتي هم ختم سوی ده اوس دا د پسونه کې لګیا دي خدای و پسو ته روزي کې ورکړه دا نو دا تاسو ورته وګورئ دا نو د خدای نظام دی ها هر چا د خپله روزي ورکوي پسونه چې دي دا پسونه بیا د ما سه منډه ویلې زه به پسې یم دوی راسه منډه ویلې ماشاءالله خوندور ډېر خوندور پسونه دي واده لپاره مې اکرامه کوم پسونه درولي واده لپاره یاره دا غټ څو دانې ګل وایي لس دانې حلالو څو دانې حلالوي او لس حلالوي لس دانې ګله انو اوس بس ما و امین زو د کور خواته زو امین راوځي بس ویلاګ هم ختم کو پسونه هم دا دي ډېر خوندور پسونه دي